ګران مشر زهیر نجیم صاحب او درمان لالا نظام لالا دیوال صاحب او مومن صاحب ډېر خواږه درانه مشران ناست دي. میا صاحب هم ډېرې ښې خبرې وکړي، ټول شعرونه وویل او د واده زلمي ته مبارکي وایم. یو څو شعرونه وایم چې ورځ تر ورځ مې مینه انتها ته رسېده، چې ورځ تر ورځ مې مینه انتها ته رسېده، خبر نه وم چې دا کومې ګناه ته رسېده. چې ورځ تر ورځ مې مینه انتها ته رسېده، خبر نه وم چې دا کومې ګناه ته رسېده. یوازې به عدم وي دردولې تا شیطانه، خو سړي که به یې خامخا هوا ته رسېده. یوازې به عدم وي درمان لاله، یوازې به عدم وي دردولې تا شیطانه، خو سړي که به یې خامخا هوا ته رسېده. او فرعون به د موسی نه بغیر څه کردار ادا کړي، خبره خو به خامخا امسا ته رسېده. فرعون به د موسی نه بغیر څه کردار ادا کړي، خبره خو به خامخا امسا ته رسېده. او زما فیصله سر ته رسېدلې وه یارانو، زما فیصله سر ته رسېدلې وه یارانو، چې مور مې په جړه جړه باچا ته رسېده. زما فیصله سر ته رسېدلې وه یارانو، چې مور مې په جړه جړه باچا ته رسېده. او بلها ډېرې خبرې به رقیب منافق وکړي، بلها ډېرې خبرې به رقیب منافق وکړي، زمونږ مرورتیا به چې رضا ته رسېده. او محبوبه دروغجن نه دی خو دومره خو جانان دی، د نن واده به خامخا سبا ته رسېده. او که ستا د نرمو لاړو نه مرهم نه وی پیدا، که ستا د نرمو لاړو نه مرهم نه وی پیدا، باور وکړه چې بیا به ګوره غم نه وی پیدا. که خاورو سره چرته د بارود خوړلې نه وو افغانه، په وجود کې به د بم نه وی پیدا. که خاورو سره چرته د بارود خوړلې نه وو افغانه، په وجود کې به د بم نه وی پیدا. او چې زه دې د خپل نفس په کوډګۍ کې بندیوان کړم، چې زه دې د خپل نفس په کوډګۍ کې بندیوان کړم، نو بیا خو به لازم و چې صنم نه وی پیدا. چې یا خو مې اختیار د سر او خپو پورې په ځان وي، او یا خو په قرآن او په قسم نه وی پیدا. چې یا خو مې اختیار د سر او خپو پورې په ځان وي، او یا خو په قرآن او په قسم نه وی پیدا. او که چرته کې حابیل د ښایستونو مجموعه وه، محبوبه په دنیا کې به مرګ هم نه وی پیدا. یو نظم وایم چا فرمایش دی چې